مخلوق ومنئ قسم په خدای ما ورخیستی د بلتون درد مې په رګونو کې بیا زور اخیستی یوه مې نه سمیږي خدایه په غضب ککړ یم ته وه چې ما ازار د نوې بورې مور اخیستی پر سنګل خوب یې څوک کړي شپې ورته شوګیرې چا دي خدایه دا چی شی کوې ما ورباندې تور اخیستی قسم په خدای غریبۍ دا رقم د حق نه دی مور ته مې ډېر ډېر روژه ماتی دی په پور اخیستی مړ دی وای بس چې تش میدان انداره کړی وای مړ دی وای بس چې تش میدان انداره کړی وای چې مې مرکۍ وای ستا د جیب د خواني شکر اخیستی د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینهوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات او مینه مو ومنئ په دې هیله په دې تمه چې تر دې دمه به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ قدرمنو د ډېرو ملګرو په بار بار غوښتنې سره نن زموږ سره تاسو په دې شیشه باندې کوم شخصیت وینئ ها ثناءالله جان همدرد دی نو راځو قدرمنو د همدرد صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو همدرد صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې د دوهم ځل لپاره درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړي مه شه مینه قدر او مننه له تاسو او له لیدونکو خوښ یم چې بیا سره یو ځای یو او بنډار هم جوړ کړی دی ولا ډېر د زړه له تله د شعر دې له ما نه خوږ وویل ما د هر څه ویر کړل زه د بیخي داسې بل رقم دې کړم یقینا شعر دې ډېر عجیبه وویله ډېر عجیب دې وویله ډېره مننه قربان همدرد صاحب هغه لیدونکو لپاره څه پیغام لري یعنې څه ورته لري هغوی چې تاسو یې خوښ کړی او تاسو غزل یې خوښ کړی دی والا خو ځنه خبرې داسې وي چې په الفاظ نه بس کېږي نو زه به هغه مینه او مننه په الفاظو شاید اظهار نه شي چې څومره زه دغه ملت سره او پښتون قوم سره لرم خو لاندې به دومره ته وایم چې یو مسلماني ډېر خوند روکوي یو پښتونه ډېر خوند روکوي بس مننه همدرد صاحب همدرد صاحب څه دې راوړي دي لیدونکو لپاره به څه لرئ والا خو بس هغه د چا رقم خدای دې وکړي چې یو پنځه کسونه د خواښې څم لیکلي وي نه را نو داسې څه به تیلی نه شو چې قربان ژوند ته مې حریص نفس هوس کوي دا څه کوي بیا راته د کوم مرګ بندوبست کوي دا څه کوي سپي د خوشي کړي پاچا کاڼي د تړلي دي تا به وخوري لوبې په ولس کوي دا څه کوي او یا کاکا ته وګوره حجره له لوګو ډکه ده دا لوپر لوچک زوی خو د چرس کوي دا څه کوي ډېر ښه دی همدرد صاحب دا جلکۍ میینه سودایي وسوسې شوي ده یو لمونځ ته اته وارې اودس کوي دا څه کوي د رېمو سترګې د میر نه اوښکې کې دغه مصیبت رېمو سترګې دغه غضب لري او جار مسلمانۍ ستا د وګیرو ته د پیکر دی ګاټه په یوه روپۍ کې لس کوي دا څه کوي همدرد صاحب دا بیا اورو جار مسلمانۍ ستا د وګیرو ته د فکر دی ګټه په یوه روپۍ کې لس کوي دا څه کوي او اوف سا مې تربته ده په غېږ کې ورړنګېږمه زور مې د پښتیو په کپس کوي دا څه کوي ډېر عالي دی او څومره ځانونه خپل ضمیر ته خجالته دي دومره خطر څه رقم د نس کوي دا څه کوي وخاندي په شونډو د کنجو غاښونه ټینګ کړي دا د ژاولو کړس یې په ما ټس کوي دا څه کوي او ته لږ سترګې مړې که ورته ووایه چې خواښ مې دی پلار د په کیسه کې ګس ماګس کوي دا څه کوي واه همدرد صاحب واه قربان پچا صاحب بس نو دا بل هم در څخه اورم همدرد صاحب ارشاد مسلسل څو غزلونه در څخه اورم باده به نه وي چې زه یو مخې ورته مټه شم همدرد صاحب دې څخه اورم ستا د خولې چې څومره قربان لا هم هغې ته لکه ځان دومره ځانګړی یمه اگر چې داغ یې په لمن یم غم ککړی یمه ریحان صاحب ته د ده یو بیت ډالۍ 10 کلن نه یمه زه سږ 20 کلن یمه خو
څه د وطن او څه مې خپل غم داسې کړی یم واه همدرد صاحب واه او لکه خپل عکس په اوبو کې چې په تیږه وولې بنګړي بنګړي او لیکې لیکې څپو وړی یم واه لکه خپل عکس په اوبو کې چې په تیږه وولې او بنګړي بنګړي او لیکې لیکې څپو وړی یم تا دې راکچي وي په دغه زما 19 تا شل تا دې راکچي وي په دغه خو زما 19 تا شل بس دی ما در خوښي ده بس راوغږېږه ستړی یم نن مخام بیا له خپله ځانه توومه غېږې لکه هغه مخام نن دومره توبه خړی یم زما تش جیب او دا زما د لیونتوب دا مستي اته بوتله د سکي هم پوره وړی یم واه همدرد صاحب بیا یې اورو واه زما تش جیب او دا زما د لیونتوب دا مستي اته بوتله د سکي هم پوره وړی یم او خدای قربان دی خو په دې علت ته ښه پوهېږې نور خو انسان یم فرشته نه یم نیمګړی یم په چا صاحب او په ستړي ماشي کې لاس کې اشاره هم راکړه دغسې ښه یم نو چې دومره همدرد مړی یم همدرد صاحب واه بیا یې اورو په ستړي ماشي کې لاس کې اشاره هم راکړه دغسې ښه یم نو چې دومره همدرد مړی یم واه همدرد صاحب ډېر عالي بچه صاحب د یو بل غزل دی ریحان صاحب نزوانه ښکلو ازلي برخې راخوارې کړې ګنې څه و څه یې کړو عشق و داسې چارې کړې زما په سترګو کې سرخي د بانګو نه ګډې ده زما په سترګو کې زندۍ چیغو بغارې کړې ډېر عالي دی واه واه اگر چې سپین مخ و خلمر هم مگر نه و پاتې دوه مخی و بېلې سهار ماښام یې غارې کړې لکه د پیغلې پښتنې په لمم داغ د تهمت خپلې تنکۍ هیله مې دا رقم سنګسارې کړې واه همدرد صاحب واه پوش کې دا خوند کی چې هر نزاکت ښه وساتې نشه کې دا خوند کی چې ښه سمځان بلارې کې امه د سترګې د میر نه بیخي ډېره اوښکه کې ډېر په تکلیف یم بچا صاحب خو نه کنه ښکلیا ستا په خوله لکه توهین داسې دی ځان یاد کړه ته ولې صفت نو د هندارې کړې بیا اور همدرد صاحب نه کنه ښکلیا ستا په خوله لکه توهین داسې دی ځان یاد کړه ته ولې صفت نو د هندارې کړې ته ښاوې ما پسې د دوې اوښکې هم تویه نه کړې ما خپله سترګې په ژړا په زول بیمارې کړې واه همدرد صاحب واه او خوان کړي غومبرې باندې خوله چې داسې خراب یې شي چې مچکه په غاښو ورته دغدارې کړې او چې د لفظونو حد چا د لفظونو حق ادا کړ شاعري یې وکړه ریحان صاحب چا د لفظونو حق ادا کړ شاعري یې وکړه چا د لفظونو د عظمت جامې دغدارې کړې واه او نه کنه مخامه نن خو باید داسې حد کې واوسم مخامه نن خو باید داسې حد کې واوسم چې په ګناه مې ان پیالې هم ګناهګارې کړې او خدایا چې خوله هم درد ترې غواړي دوی انکار نه کوي یو لاس اته جنکۍ خو دا رقم دیندارې کړې خدایا چې خوله هم درد ترې غواړي دوی انکار نه کوي یو لاس اته جنکۍ خو دا رقم دیندارې کړې یو وخت را سره ورانه وه بیخي به اندازې بیا هم را باندې ګرانه وه بیخي به اندازې همدغه زندګي وه داسې نه وه لکه اوس همدغه زندګي وه داسې نه وه لکه اوس او ښه سور کې روانه وه بیخي به اندازې
ما هم هغه وخت نه کوه ارمان یې د مچکو هغه هم مهربانه وه بیخي بې اندازې ډېر ښه دی همدرد صاحب دا بیا اورو ما هم هغه وخت نه کوه ارمان یې د مچکو هغه هم مهربانه وه بیخي بې اندازې زما پلار بی ایمانه و بیخي بې اندازې ستا مور هم بی ایمانه وه بیخي بې اندازې سترګې مې کاپیرې ګناهګارې دي ماښامه واه د بانګو څلوړې اوارې دي ماښامه او هلته یې یو ژڼی د جلکۍ سره مړ کړی ته وه زموږ هیلې چا سنګسارې دي ماښامه همدرد صاحب بیا یې اورو دغه هلته یې یو ژڼی د جلکۍ سره مړ کړی ته وه زموږ هیلې چا سنګسارې دي ماښامه اوس په زیارتونه زنګوي پیغلې زنګو او ستا غوندې بیمارې او بېزارې دي ماښامه شپه کې په چاپه کې د اتو خویندو یو ورور مړ دی په دیوال د وینو دارې دي ماښامه ته ووایه حال د ریاکارو بزرګانو ته ووایه حال د ریاکارو بزرګانو دوی هم لکه موږ غوندې بېلارې دي ماښامه او غم یې ستا د ستا لپاره تیر نه کړ دلیل شته غم یې ستا د ستا لپاره تیر نه کړ دلیل شته سرې ولې دي سترګې ریاکارې دي ماښامه واه همدرد صاحب واه او هو هغه پیغور ستا هره ورځ یو څوک خوراکي هو هغه پیغور ستا هره ورځ یو څوک خوراکي هو هغه زخمونه مې د غارې دي ماښامه خلک داسې وایي په همدرد ډېرې مینې آیا جینکۍ دومره وزګارې دي ماښامه لیکې لیکې مې شي زړه میږي میږي شي په لیدو مې ستا هر څه میږي میږي شي د بوتل خوند او مزه خو بس دغه ده چې تنبیږي سړی ښه میږي میږي شي او زیږ مې غونی شي خبره چې د ننګ شي په صورت مې هر ویښته میږي میږي شي زیږ مې غونی شي خبره چې د ننګ شي په صورت مې هر ویښته میږي میږي شي او همدرد بیا له چا نه سر ټکوي خدای ته همدرد بیا له چا نه سر ټکوي خدای ته چې سجده کړي په لمانځه میږي میږي شي د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینهوالو دا وه د ثناءالله جان همدرد صاحب سره یو کوچنۍ شانتې مرکه تر بله بیا چې موږ د بل شاعر